بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع. اول دا بیع تعریف کو. د بیع تعریف داره مبادلة المال بالمال بالتراضي. تعریف ازده کئی. مبادلة المال بالمال بالتراضي د دې تعریف وضاحت داره بدلول د مال په مال سره پر رضامندیا د جانبینو نه. مثال بطور دس چلے چھتمالا پیسی راکی دینار راکی یا درہم راکی او زه تعالی دا موبایل درکم نو دا دینار او درہم شره دام سره مال لے او دا موبایل مال لے. صحیح ده؟ نو مبادله وشو لکنا مبادلة المال بالمال بالترازی او تم رضای زم رضای ما پیته ویل کی بیا پوه شولای. هر شی مال کی راضی چې داغي قیمتي. صحیح ده چې د کوم شي قیمت په شریعت کې شته او فعور په دې شي قیمت وی ناغي ته ویل کیږي مال چې شریعت جایز هغه غني. ټیک شو کنه چې قیمتي ماغه د څه ویل کیږي مال. نو ته مال 1000 روپۍ راکړلې. صحیح ده ما دا موبایل تعالی درکو په 1000 روپو باندې تم رضای زم رضای ما دې ته ویل کیږي بیع. ځکه مبادله المال بالمال بالتراضی وشو لکنه کو نه شو. تعریف دې ځکه د بیع تعریف د بیع یو په شابه په عربی کې شابسي او مفهوم باندې پیښ شولې. ها دې ته ویل کیږي بیع. نو بیع هم مفرد ده بیوع جمع ده. کتاب البیوع کتاب ده په بیان ده بیعو کی دی کی بده بیعو مسائل تاویز ده کوي. ښا دا غسلو خرڅولو مسلې به تاسو په دې کې زده کوي. دا بیوع زکه جمع راوړی ده چې د بیع ډیر اقسام دي. لکه مثال په تور د بیع اقسام به رست راځي. یو ته ویل کېږي الکه بیع السلم. صحیح ده. بل ته ویل کېږي الکه بیع مطلقه. بل ته ویل کېږي بیع السرب. بل ته ویل کېږي بیع مقایزه. بل ته ویل کېږي بیع مرابحه. بل ته ویل کېږي بیع تولیه. دیر اقسام د بیوعات دي. ځکه بیوع جمع راوړی دا. دا می جواب دی سوالو کوه چې کتاب البیوع دی ولی جمع راوړی بیوع. نو جواب وشو کنه چې اقسام ته اشاره کړی چې اقسام یې سری ډیر زیات دي. اقسام به ورسته راځي ان شاء الله. نو دې ځپور دوه خبرې ما وکړي. یو می دا خبره وکړه چې د بیع تعریف می ته وکړو مبادله المال بالمال بالتراضی او مثال می درکو. او دویمه خبر دا وشوله چې بیوع جمع راوړی ده. بیوع جمع ده د بیع جمع ذکر راوړی چې اقسام ته ولې اشاره کړی چې ډېر اقسام لري کنه. دا دوه خبرې زده شوې. راځي وس کتاب تراکو شي ریوی کرخ عبارت ویم او بیم پی پویکم. البیع ينعقد بالإيجاب والقبول اذا كان بلفظ الماضي. دقه زی پوری عبارت می ہوا دې حاصل بیانوم او به لفظي معنا. ایجاب او قبول دا دوا الفاظ دي. دا په جنیول ایجاب ستوي او قبول ستوي. دا په جنې ایجاب دي توي چې اغستون کې او خرڅون کې په دې دوانو کې
دا غسلو خرڅولو لپاره اول چا جبه وخځوله دغه کلام ته ویل کېږي ایجاب او هغه دویم چې کومه خبره کوي هغه ته ویل کېږي قبول. مثال په تور زیما او الیاس مولوی صاحب دی دا ما او دا اغسطون کې خرڅون کې یو متعاقدین ته ویل کېږي متعاقدین اغسطون کې او خرڅون کو ته ویل کېږي نه موږ متعاقدین دا موبایل په منځ کې مبيعه ده سودا ته ویل کېږي مبيعه صحیح شو. نو الیاس مولوی صاحب راله او ویل چې دا موبایل مالا په 100 روپۍ راکا دې ته ایجاب ویل کېږي. اول چې چا خلو په زوله داغه کلام ته ویل کېږي څه ایجاب. ما ورته ویل چې بس سیدا په 100 روپۍ باندې ستا شو درمې کو دې ته ویل کېږي قبول. وس راځي خبر الټا کا هغه داسي چې الیاس مولوی صاحب راله موبایل اخلي او ما आवाज وکړو چې دا موبایل په 100 روپۍ در خرڅومه اوس ما ایجاب وکړو. صحیح ده ځکه اول کلام ما وکړو کنه او دوی چې په 100 روپۍ مې شو د قبول وکړو. د متعاقدینو کې اغسطون کې او خرڅون کې چې چا اول کلام وکړو هغه ته ویل کېږي څه ایجاب او هغه دویم هغه د څه ویل کېږي ځکه هغه قبول کوي کنه صحیح خبر مې لو منله پرې پېښولې ها. نو ګوره چې ایجاب او قبول نشي ویني بیع نه کیږي. دا ایجاب او قبول د بیع ارکان دي صحیح ده کنه. او بلاره کتاب ملاوی چې دا دواړه په لفظ د ماضی سره ای په لفظ د لکه دا بوي چې اشتریتو بکذا وامریز دنا په دومره باندې صحیح په دومره مننه په دې مننه واغستو ازویم چې بیعتو در خرص می دمانی کو په دومره باندې. نو دواړه با الفاظ د چاوي د ماضی خدا خبره ټیک نه ده. دا عرف تستارل شوی دا چې په عرف کې ایجاب او قبول په کوم الفاظ سره کیږي بس باقی کیږي پرې پیږي. دا الفاظ د ماضی دا لازمه نه دي بل عرف کې په معاشره کې چې ایجاب او قبول په کوم الفاظ باندې کیږي په عقد باندې کیږي بس صحیح ده ایجاب او قبول په کار دي صرف لفظ د ماضی او د حال او د مستقبل پکې نستره دا شرطونه پرې پېښولې. وزګوري اوس لفظي معنی زده کوي. البيع بيع چدا البيع بيع چدا ينعقدو دا سيكيگي ينعقدو سيكيگي بالايجاب په ایجاب سره والقبول په قبول سره اذا كان کله چې وی د ایجاب او قبول دواړه بلفظ الماضي په لفظ او په صيغه د ماضي سره بلفظ الماضي لفظ د ماضي سره چې د ماضي لفظ به استعماله. دې پوره پوره شولې ها عبارت ویم به دا عبارت حاصل ویم به ترجمه کوم. وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رده فأيهما قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب. دقه زه پورې عبارت یو کنه د دې حاصل بیانوم او به دې ترجمه کوم. توجه اغستون کې او خرڅون کې ته سوي متعاقدين س متعاقدين اغستون کې خرڅون کې ته متعاقدين وي ترالي گا کې زه دکاندار ما خرڅون کې ما او ته اغستون کې گا کې نو ما او ته د شریک باندې متعاقدين وي دا عقد کو کنه عقد دې سودا ته وي متعاقدين ما او ته پدې اغستون کې خرڅون کې یو ایجاب وکړو خلیو خو زولا یا ما ویل چې لکه په 100 روپۍ باندې خرڅوما او یا تا ویل چې په 100 روپۍ باندې دا راکا ار یو چې مخکې کلام وکړي هغه د ایجاب لیکي کنه ها وز دابل چې کنه مثلا تا بیات کما تا ویل چې دا موبایل په 100 روپۍ باندې زما شو رايکا تا ایجاب وکړو وس ز اخر ما دوی ملګری ما کنه متعاقدینو کې نزه په اختیار باندې ما په دې مجلس د انتها پورې زه په اختیار باندې ما
کو زما خوښه شي نو زه به قبول وکم او به وایم چې او در مې کو په 100 روپۍ او کو خوښه مې شوله په دې مجلس کې به رد کومه چې هلکه نه در کوم په اختیار یې مه کنه خو ګوره کله چې مجلس ختم شو او دواړه پاڅېدلو جدا شولو دواړه نو بیا زما دپاره واک ختم شو اوس زه ایجاب او قبول نشم کولی صحیح ده اوس ایجاب او قبوله اوس زه قبول نشم کولی پوه شوي که نه اوس به زه خو ما خبره کوله ابر سرې نه بله خبره شروع کېږي هغه زړه خبره ختمه شوله سم پې نه شوی په دې بیا صورت د مسلې جوړ کا الیاس مولوي صاحب او ما زه په یو مجلس کې ناست یو د ایجاب وکړو چې دا موبایل په 100 روپۍ باندې زما شو نو زه قبول چې کوم په دې مجلس کې بیا کومه د مجلس نه پس ایجاب او قبول زه نشم کولی صحیح ده بس کو زه به لکه کور ته لاړ شم او سبا بیا راشم او ته وایم چې تا چې په 100 روپۍ راکړه هو والا نو ته به وایې چې نه مړه ما خو پرون ویل خبره ختمه شوې ده اوس یې نو زه په 800 هم نه علمه پوه شوي که نه نو دا اختیار دی بل ته د مجلس د انتها پورې دی چې مجلس انتها وشوله مجلس ختم شو نو هغه زړه خبره ختمه شوله اوس به بیا نوی ګاګ به نوی ریټ کو اچوي نشي اچولی تی په هغې نشي ورکولی په هغه زوړ پرې پوه شولئ وإذا أوجبا کله چې ایجاب وکړي وإذا أوجبا کله چې ایجاب وکړي أحد المتعاقدین یو په متعاقدینو کې اغیستونکي خرڅونکي کې البیع د بیع ایجابو کې د بیع چې به دومره راکا نو فالاخرو دا بل چې دی بالخيار په اختیار بیان دی انشاء کو چرته خوښه شي نو قابله فی المجلس قبول لوکي په دې مجلس کې چې ټیک ده په دې مجلس کې دی قبول وکي چې ټیک ده دې ټیک ده څه وایي قبول وایي و انشاء کو چرته خوښه شي رده نو رد کی دا ایجاب رد کی دا ایجاب دی رد کی چې نه دا بیع دی رد کی چې زینالم یعنی در کوم نو فایهما کم یو پر دوانو کې قامه چې پاسې د من المجلس دی مجلسنا قبل القبول مخکې د قبولنا نو بطل الايجاب اغه ایجاب څه شو باطل شو به کو مجلس نه پس کو هغه سره خرڅول کوي دا غیر لپاره باندې وی ایجاب پکاري هغه سره ایجاب څه شو ختم شو ایجاب پیژني او قبول هم پیژني توجه کوه اوس یو بل مسله کوي تاسو ته بل مسله موایا صورت د مسلې داسې دی لکه ایجاب او قبول په دې مجلس کې وشو تا ویل دا موبایل په 100 روپۍ راکا مل دروایله ایجاب او قبول وشو بیع لازم شو بس او ستام واک ختم شو اختیار او زمان اختیار ختم شو خو یو بل مسله شته هغه دا چې د مجلس د انتها پورې زما په واک شته ښه د اختلافي مسله ده دا ترسته کومه صورت د مسلې به سره شروع کا ما او تا غستم کې خرڅون کې یو تا ول موبایل په 100 روپۍ راکمل والا صحیح ده پیسې من نواغي سبجب کې من 100 روپۍ کې خرڅلې او تا موبایل په جب کې خرڅ بیع لازم شولا وشو بیع والزمام اختیار ختم شو استام اختیار ختم شو نه د حناف مسله کومه صحیح ده او دو صورتونو کې اختیار شته دی چې په دې کې عیب راوت په دې مبيعه کې عیب راوت ته دا عیب د وجه نه واپس کولې شي ماته یا بالفرض دا موبایل په کور کې وو او په دې ځکه ما پتا باندې خرڅ کو او پیسې مې نو واغستري تا دې لندې نو تا ته خيار رؤیت شته چې تی ویری کې شي خو خدای شي نو به ته واپس کولې شي نو سره بار خيار رؤیت شته او خيار عیب هم درشته چې عیب پکې راوت واپس کولې شي دې ویل کې خيار رؤیت او خيار عیب دا دوه اختیار دلشته خو بل اختیار بل نشته خو احناف وایي چې کله ایجاب او قبول وشو په دې مجلس کې او دا مجلس کو باقی پاتې دی خدا خبره کټ شولا بس بیرته اختیار ختم شو او شوافع وایي چې نه خبره رسیده چې د مجلس د انتها پورې دي دوه ته واک سره کړي شي دا فخیمانه یو طرف بیرته ختمول شي پوه شوي دا مسله ده چې دې ته ویل کېږي خياري مجلس مثلا خياري مجلس احناف نه مني خياري مجلس ته ویل کېږي ما او تا په دې مجلس کې ناستیم او سودا موکړه تا پیسې جبه کې غوسه د موبایل جبه کې غوسه او ما پیسې جبه کې غوسلي او دا مجلس تره خو په دې کې یو فخیمانه شو نو شریعت وی حدیث وی او شوافی هم وی چې دیو ته واک شته چې دا خبره بیرته ختمه کی
ځکه مجلس باقی پاتې دی او احناف علما وایي چې نه مجلس کو باقی پاتې ني د دې لپاره واک نشته دی هیدا دا هغه مسله ده چې په دې حواله کې په تقریر ترمذی کې محمود الحسن دیوبندی دا قول لیکل شوی دی هغه وی الحق والانصاف ان الترجيح للشافعي في هذه المساله چې ترجیح د امام شافعي صاحب د پاره ده ځکه هغه سره حدیث دی هغه سره صفه حدیث دی سره د خياري مجلس لپاره او حق او انصاف هم دا هغه سره دی مونږ وینه منول وای مونږ ځکه نه منو لكن نحن مقلدون يجب علينا تقليد امامنا ابي حنيفه لیکن منګه مقلدین او زمنګ باندې د خپل امام صاحب تقلید واجب دی نو منګ حدیث ځکه نه مونږ حق ځکه نه مونږ انصاف ځکه نه مونږ چې تقلید کوو تقلید خلق د انصاف او د حق نه اړولې دي مطلب دا دی پوه شوي کنه خاص ګورئ فإذا حصل الإجاب وكل چې حاصل شي إجاب وشي والقبول قبولا وشي نو لازم البيع لازم شول بيع وشول سرته ورسیدلا ولا خيار او اختیار نشته لواحدین دیو تند پار منهم د دوانو نا الا من عيب مگر د عيب د وجنا چې غیر د خيار عيب وي او عدم رؤيه یا د وجدن لیدلنا هغه ته لکېږي خيار رؤيت بس